د پښتنو تاریخ باندې نن سبا ډېر بحث شروع دی. بني اسرائیل سره زمونږ دا رشته چې دی جوړی د دې باره کې تاسو څه وایئ؟ دې باره کې خو دا خیال دی چې دا هر چا چې خپل خیال دی. بالکل زما خپله څه مشاهده ده او څه حالات دي هغې کې زه دا کومه چې یاره پښتانه بني اسرائیل دي آریان نه دي. ستاسو د کلي دغه ارکان شاه نظر خان کتاب ما سره دی. ما خپل کتاب کې لیکلي دي چې آریا هندوان آریا دي. هغه نه ما یو تپوس کړی و آریا زاړه دغه روباسې و هغه لیکي کتابونو کې تا پکې د زرتشت چېرته دغه لیدلي دي د زرتشت هغه وایي چې د زرتشت کندهارات ما چېرته نه دي موندي. د ایران و ایران کې کونو وبه نو ما هغه ته وایي ما لیدلی و ما زرتشتان لیدلي و. هغه وایي کوم ځای و؟ ما ګاډۍ کې و. دا ګاډۍ نه ګړي که پوره دې ته زه تللی وم هلته یو چم و هغې ته به خلکو شمسیان وایي او د هغې جدا عبادتخانه وه. هغې به ورته جومات نه وي او هغې به خلکو ورته ما تپوس وکړو وایي دوی د تارې نور ته مخ کړي ناستې عبادت کوي ځکه ورته شمسیان وایي. دا کومه زمانه کې؟ دا قریبا زما سن 44-45 وخو دا لږ ومه چې زه به هلته تلمه د دایتالله استاد زما استاد و زه به هغه ته تلمه ګړي کپوره ته هغې به ورته شمسیان وایي. دا شمسي روډ چې دی په مردان کې دا دغلته هم شمسیان ډېره وو او په پېښور کې اوس هم د دغه زرتشتیانو مقبره ده شمسان. نو زرتشت چې کوم و دا خو د عیسی علیه السلام نه ډېر مخکې تېر شوی. خو دا شمسان چې دی دا شمس دا خو د عربۍ ټکی دی که نه؟ شمس دا نو دوی به نور ته سجدې کولې نو ځکه دا د زرتشت نه وروستو بیا د عربۍ ورډ د دې لپاره شمسي شو نو دوی به نور ته سجده کوله. دی خو اصلي د ایران و دی ایرانی و دی ګوره ډېر اوچت تعلیم یافته نه و. دا دوه کتابونه چې ده کوم لیکلي دي دا آشتا او جن نو دوی یې دې ته مینځه کړي چې دا ژوند دی دا جن نه دی دا کتاب د ده کې دی او دا بل کتاب چې د ده دی دا دوی چې ورته آشتا وایي وایي دا رښتیا دی. نو دوی موږ هغه سپورو ته وي چې دا هغه دا مذهب جاري و نو دا دغه د ایشیا علاقه چې کومه ده دې کې دا کوم خلک و دې ته به آریه وي. هغه آریه ټکی چې کوم دی هغې ته وایي دا عبدالحی حبیبي چې دا آریه ټکی د کوم ټکي نه ایستی دی هغه ټکي سره زما اتفاق نشته. دا هغه د ایرې ټکي نه آریه ایستی دی. ایره خو مونږه د فاونډیشن ته وایي او هغه چې دغه ایستی دی نو هغه دا آریه د وسیچیان او ایراکوز شو دلته راغی نو دوی د دغه ځای نه بیا تقسیم شو. چې تقسیم شو نو یوه ایسه ایران ته لاړه او یوه هندوستان ته راله او بله جرمن ته لاړه. دا درې آریه کړي دي نو چې درې واړه قومونو یو بل سره موازنه وکړي نو درې واړو کې فرق دی. جرمن بل قسم قوم دی ایران بل قسم قوم دی هندو بل قسم قوم دی. د هندو په منځ کې ډېر فرق دی. پښتون هر څه کېدی شي پښتون هر څه کېدی شي خو هندو کېدی نه شي. د هندو فطرت او د پښتون دا بدل دی او دا د دې دا کتاب چې کوم دی دا ریګویدو دا د تفسیر والا لیکلي دي دا حقاني صاحب ما سره دی تفسیر عبدالحق حقاني صاحب یو هغه دوه عبدالحق دي یو دا دی دام قابلو ښه سړی و. دا زه چې کوم یادوم د یو تفسیر لیکلي تفسیر حقاني او هندوستان کې چاپ شوی دی ما سره شته هغه لیکلي دي په خپل تفسیر کې چې دا هندو مت چې دی دا الهامي دین نه دی او دا ریګوید کتاب چې دی نو دا د رام
بګوانه طرف نه دی راغلی دا یو سړي جوړ کړی دی او دغه سړي نوم دغه دی نوم یې ولا هم لیکلی دا دریاب نه دی د پنجاب کې دریابونه کې بیاس نوم دی بیاس د هغه سړي نوم بیاس دی هغه سړی هندوستان ته تللی و نو په ایران ته نو هلته کې په ایران کې د زرتشت مذهب و نو هغه د زرتشت مذهب هلته سټډي کو نو هغه راغی نو هغه مذهب هغه ډیرایو کو او دلته کې د هغې نه هغه یو کتاب جوړ کو او هغې نه ریګ وید نوم کېښود هندویزم د دقل نه ابتدا وشو ریګ وید ځکه هغې راګونه دي ریګ وید ورته ځکه وایي او دا نور درې چې دي دا د ریګ وید تفسیرونه دي بیا تشریحګانې دي بنیادي کتاب دغه ریګ وید دی هغه ریګ وید کې چې کوم دی هغې کې بیا د هغه وخت د هغه د مذهب پرچاریان چې کوم دي هغې پکې خپل نصیحتونه خپل دغه لیکلي نو چې هغه وایي سټډي کې نو ښکاره به درته پته ولګي چې دا الهامي کتاب نه دی دا د انسان جوړ دی اوس دا کتاب چې کوم دی د زرتشت دوه کتابه چې وو هغه دواړه کتابونه په بلخ کې یو بادشاه و هغه زمانه کې بلخ لوی ښار و په هغه زمانه کې نو هغه بادشاه ولګېده او د زرتشت دا مذهب یې قبول کړو او د هغه دا کتابونه هغه په دغه ټوله علاقه کې خواره کړه او په د هغې اوریجنل بکس نه میلاوېږي ما یو دغه کې یو رساله کې د هغه کتاب څخه دغه لیدلي وو خو چا ورکړي وو چې خدای هغه به د څه نه یې ورکړو دا بیا د ایران بادشاه کیخسرو هغه ولیکل دا هغه کتابونه په فارسي کې کړه دا اوس چې کوم دي دا په فارسي کې دي دا په هغې ژبه کې نه دي هغه ژبه چې ونه هغې ته به پاژن وي هغه د دې فارسي ژبې ابتدایي ژبه ده پاژن اقبال هم یو ځای لیکلي دي احکام تیرے حق ہے مگر اپنے مفسر کر دیتا ہے تعویل سے کر دیتا ہے قرآن سے پاژن خدا ستا احکام خدای حق دي خو زما د دې د قرآن نه پاژن جوړ کړي